امیکا او ټام د ډالۍ د ګټلو دپاره څرخ تاو کړ. دا هماغه څرخ دی چې دوی تاو کړی. امیکا ته 12 شمیره راغلې او ټام ته 1 شمیره راغلې چې د امیګا له شمیرې نه 15 ډیره ده. نو ټام ته کومه شمیره راغلې؟ اوس ویډیو ودروئ او کوشش وکړئ خپله یې حل کړئ. ښه، اوس راځئ چې هغه څه ولیکو چې راکړل سوي دي او بیا پرې فکر وکړو چې څه معنا ورکوي. نو رابسو امیګا ته. ویل سوي چې امیګا ته 12 شمیره راغلې کله چې دې څرخ تاو کړی. نو 12 شمیره د امیګا ده چې دلته ښودل سوې ده. او که راسو ټام ته، نو دلته ویلی سو چې د ده شمیره د 15 په اندازه زیاته ده د امیګا له شمیرې نه. اوس تاسو ووایاست چې د ټام شمیره د امیګا له شمیرې نه غټه ده او که کوچنۍ ده. ښه، د ټام شمیره 15 ډیره ده د امیګا له شمیرې نه، نو باید غټ عدد واوسي. نو باید مساوي سي د امیګا شمیره جمع 15 سره. نو 15 ډیر دي له 12 نه، نو د امیګا شمیره ده او باید 15 ورسره زیات سي. 15 ډیره د امیګا له شمیرې نه. ښه، د امیګا شمیره خو 12 ده. نو که 15 ور زیات کړو نو لیکو چې 12 جمع 15. نو 12 جمع 15 به څو سي؟ اوس به یې دلته ولیکو او حل به یې کړو. نو 12 له 11 ګونې او 7 ګونو جوړ سوی او 15 هم له 11 ګونې او 5 ګونو نه. اوس غواړو دا جمع کړو. لومړی به راسو د 1 ګونو ځای ته. نو 1 ګونې جمع 5 ګونې مساوي کیږي له 12 ګونو سره. خو 12 ګونې یو شان دي له 11 ګونې او 2 ګونو سره. نو دا 2 ګونې لاندې لیکو او دا 11 ګونی هم پاس. یا هم که په بل ډول ووایو یو مو حاصل ونیو. 5 جمع 2 مساوي په 12 دي او 12 هم له 2 ګونو او 11 ګونې نه جوړ دی. اوس 10 ګونې جمع کوو. نو 11 جمع 11 جمع 11 13 کیږي. نو دا هم کیږي 22. نو د ټام شمیره هم دا 22. اوس ګورو چې ځواب مو منطقي معنا ورکوي او که نه. ویلی سو چې د ټام شمیره د 15 په اندازه د امیګا له شمیرې نه ډیره ده. ښه، نو آیا 22 د 15 په اندازه د امیګا له شمیرې نه ډیره ده که نه؟ بالکل، ځکه 15 جمع 12 مساوي په 22 کیږي. نو ځواب مو سم دی.